بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه پتلون کوي، لڅ مخ د باندې راوځي، په بازار کې ګرځي او پیشن یې هم کړي، د دغه ښځې په اړه شریعت څه حکم کوي؟ آیا دې ته کومه سزا سته؟ آیا دا کار جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته څو خبرې په ذهن کې ښه وساته. اوله خبره دا ده چې د ښځو مخ پټول د نامحرمو خلکو څخه دا په اتفاق د څلورو واړو مذاهبو په قرآن، په احادیثو، د قرآن او د احادیثو په رڼاو کې د دې څلورو واړو مذاهبو په اتفاق حرام دی. یوه خور چې مسلمانه وي، یوه خور چې خپل رب بولي، یوه خور چې سید البشر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر بولي، یوه خور چې قرآن خپل د هدایت کتاب بولي، یوه خور چې د اسلام مبارک دین ته د ځان نسبت کی، یوه خور چې آخرت ته عقیده لري، یوه خور چې د قبر د عذابه بیریږي، یوه خور چې خپل عزت په دین کې لټوي، یوه خور چې د دوزخ څخه ډار او ویره لري او د قبر د عذابونو څخه سختی لري، هغه هیڅ کله دا کار نه کوي، هغه لڅ مخ نه راوځي، پیشن نه کوي او نامحرمو خلکو ته خپل عزت نه ښکاره کوي. ځکه دغه خور ته اسلام دا ښوولې ده چې ای خورې، ستا د دې مخ دومرې غټ قدر دی چې په میلیون روپۍ هم انسان ستا بې اجازې او د نکاح بې اجازې نسي کتلی. هغه خور چې هغه ته د دې خپل حیثیت، د دې خپل وجود، د دې خپل مخ او د دې خپل زینت اهمیت نه یې ورته معلوم، نو هغه مخ ښکاره کوي، هغه په خپل قدر نه یې خبره، په خپل عزت نه یې خبره او په دې نه یې خبره چې د اسلام مبارک دین ما ته څه هدایت کړی دی. نو یوه خور چې اسلام ته عقیده لري، نو د قرآن خبره مني، د احادیثو خبره مني، د ټول امت پر دې باندې اتفاق دی. یوازې او یوازې کفار او د کفارو لاسپوڅي، کفار خو هغه دین دي خلک دي چې اسلام نه خوښوي، لاسپوڅي بیا هغه خلک دي، هغه مسلمانان دي چې د کفارو په اشارو باندې یو داسې دین او تګلاره په جوړه کې چې دا دین داسې اسانه کې چې کفارو ته پکښې خطر نه او دا خپل اصلي چوکاټه سه اوښتي. د دغه خلکو هاخوا ته د اسلام د مبارک دین د ټول امت پر دې اتفاق دی چې د ښځې حجاب او نقاب دواړه لازم دي. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې ګرانه وروره، کله کله خویندې په خپل اهمیت نه یې خبرې. زه به اوس تا ته د ښځو صفات بیان کړم چې ښځې کوم چاته ویل کېږي او ښځو ته الله عز وجل څومره لوړ مقام ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه روایت الترغیب والترهیب را نقل کړی دی، وایي کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي، د روژې د میاشتې روژه نیسي او خپله پاکلمني نامحرمو خلکو ته خپل مخ او خپل بدن نه ښکاره کول دا کار کوي او د خپل خاوند فرمانبرداري کوي، دا 4 کاره که ښځې کول، نو د قیامت په ورځ به ورته وویل سي چې مسلمانې ځه چې څه دې زړه غواړي په هغه دروازه جنت ته داخله سه، ستا دپاره هېڅ خنډ نسته. دا څومره اسانه کارونه دي. دا د پیغمبر علیه السلام وعده ده ورسره کیږي، وایي مسلمانې خورې لمونځ کوه، روژه نیسه، د خاوند اطاعت کوه، د خپلې پاکلمنۍ حفاظت کوه، پام خوري خپل سپېڅلی مخ دي نامحرمه چاته مه ښکاره کوه او داسې مه کوه چې ته سرخې وسپېده وکړې، مخ لڅ کې د نامحرمه انسان چټلې سترګې ستا پر سپېڅلي مخ ولګېږي، دا مه کوه. پتلون مه کوه چې د هغه پتلانه سره د باندې روان یې ستا د بدن اعضا خلک ویني، دا کار مه کوه. د دې خپلې پاکلمنۍ حفاظت وکړه، د خاوند فرمانبرداري وکړه، روژه نیسه، لمونځ کوه، دا 4 کاره کوه،
د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا ده، وای د قیامت په ورځ به تا ته ستا په خوښه د جنت دروازه درکول سي. او حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمای، یو روایت را نقل کړی دی چې دا روایت هم الترغیب والترهیب په 4 جلد 22 صفحه کې را نقل کړی دی. دی مبارک فرمایي، وای ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې پاک لمنې ښځې او نیکې ښځې ته الله جل جلاله د قیامت په ورځ یو ډول خوشبويي ورکي، او هغه دومره خوشبويي ده که چیرې د جنت د ښځو څخه یوه ښځه دنیا ته راسي نو د ټولې دنیا مځکه به د مشکو په بوی معطره سي او د لمر روښنایي به ولاړه سي. دا و هغه پاکې بیبي خور ته ورکوي چې هغه لڅ مخ بازار ته نه راوځي، سرخي و سپیده و نامحرمو خلکو ته نه کوي، بلکې خپل حجاب کوي، خپل عزت ساتي، خپل د پیغمبر خبره مني، خپل د دین خبره مني، او که ضرورت وي د باندې د راوتلو نو په حجاب کې راوځي، پلیتو خلکو ته نامحرمو خلکو ته خپل وجود نشکاره کوي. دې ته الله جل جلاله دومره ستره خوشبويي ورکوي. یو بل روایت چې حضرت انس رضی الله عنه روایت کړی دی او دغه حدیث مسند امام احمد را نقل کړی دی. دی مبارک فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل، وای که چیرې د جنت د ښځو څخه یوه ښځه د دنیا طرف ته راسي نو د اسمان او مځکې په منځ کې چې کومه مسافه ده ټوله به په خوشبويي معطره سي، او د اسمان او د مځکې په منځ کې چې کومه حصه ده هغه به ټوله روښانه سي، او د دې تاج به تر دنیا او په دنیا کې چې کوم شیان دي تر دې ټولو قیمتي وي، دا به یوه نیکې خور او نیکې بیبي ته ورکول سي. چاته چې هغه حجاب کوي، هغه د خپل عزت و عفت خیال ساتي او دین د ځان دپاره بهترین بولي، شی بولي. او همدا ډول یو بل روایت کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه سوال وسو چې د ښځو لپاره بهتر او ښه د کولو څه شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې د ښځو بهتره او ښه کار دا دی چې نه نامحرم نارینه دا وویني او نه دا نامحرم نارینه وویني، دا و ښځې ته په ژوندانه کې تر ټولو بهترین کار دی. او حضرت فاطمه رضی الله عنه فرمایي چې دغه کار هغه وخت مکمل کېدای سي چې ښځې بې ضرورته د کوره ونه وځي. دغه روایت هم احکام القرآن د طهنوي رحمه الله په 3 جلد صفحه 456 کې را نقل کړی. او همدا ډول یو بل روایت چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کړی دی او هغه روایت کشف الاسرار په 2 جلد صفحه 150 کې را نقل کړی دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې یو مؤمنه مسلمانه صالحه ښځه وي د حرامو کارو څخه ځان ساتلی، د داسې ښځې عمل د 80 صدیقینو د عمل سره برابر دی. او که یوه ښځه فاجره وي نو د یوې فاجرې ښځې عمل د 80 فاجرانو د عمل سره برابر دی. ته اوس دې ته وګوره که چیرې یوه خور نیکه انسانه سي د دین پابندي وکړي څونه لوړه درجه الله ورکړې ده. الله که چیرې بد عمله سي لکه دا تا چې وویل داسې سي نو تر 80 بد عملو خلکو د دې سزا سخته ده. د دوزخ تکلیفونه، د دوزخ غټوالی، د دوزخ جوروالی دا څومره غټ دي. او بد عمله ښځه خو چې یو فاجر لا دوزخ ته لویږي نو د چا چې د 80 فاجرانو درجه وي هغه به څه حال وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخ باندې تر زلو کالو پورې اور بل کړل سو، آخر د ډېره زحمته دا اور تک سور سو، بیا 1000 کاله نور اور باندې بل سو، آخر دغه اور د ډېره زحمته تک سپین سو، بیا 1000 کلونه نور اور باندې بل سو،
دغه دوزخ د ډېره زحمت څخه دا اور اتک تور شو. دغه روایت ابو هريره رضی الله عنه نقل روایت کړی او مشکات المصابیح په دوم جلد صفحه 503 کې نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دای مبارک فرمای وای دوزخ چې راوړل کیږي په داسې حال کې چې د 80,000 قیزی وي او هر قیزه به 80,000 ملائکو نیولې وي. دا دومره غټ دوزخ دی او دومره جوړ دوزخ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچیر ډیره درنه ډبره د دوزخ د غاړې څخه و دوزخ ته وغورځول سي او تر 80 کلونو پورې مسلسل ولاړ سي، نو بعد 80 کالو څخه به د دوزخ بیخ ته ورسیږي. دا دومره غټ دوزخ دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په دوزخ کې داسې غټ غټ ماران دي لکه اوښان، که یو ور سړی وخوري نو تر 40 کلونو پورې به زهر په بدن کې ځپي. دغه بدن به په بدن کې څپې وهي او دی به ځپي، زوري به او لړمان یې داسې لوی دي لکه پالل سوي او کتل سوي غاتري. او دغه ماران که سړی وخوري نو تر 40 کالو پورې به د زهر د په بدن کې څپې وي. نو یو مسلمان ورور، یو مسلمان خور، د انسان نازک بشر دا د دومره مارانو د دومره اورو طاقت لري به څو شپو د خوند لپاره یا نه لري. دا د بدو ښځو حال دی. او د نیکانو ښځو څومره لوړه مرتبه ده، بدانو ښځو ته به الله عز وجل دغسې سزا یې ورکوي. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې نبی علیه السلام د بدو ښځو صفات بیان کړي دي. نبی علیه السلام فرمایي وای هر سترګه زنا کوونکې ده ښځه چې کله خوشبويي ووي او بیا د باندې ولاړه سي چې د نارینه‌و توجه ورته راواوړي، هغه که پازیبونه یې په پښو کړي، که خوشبويي لګولي، که داسې فیشن لګولي او که داسې په پښو کړپۍ کړي چې د نامحرمه ښځې نامحرمه نارینه شوق ورته راسي. نبی علیه السلام وایي دا زانیه ده. نبی علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام د دغسې ښځې مشابهت د زانیې سره کړی دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان به جنت ته ولاړ نسي. په 3 کسانو کې نبی علیه السلام یوه هغه ښځه ښولې ده چې د نارینه‌و سره مشابهت کوي. لنډ سر یې جوړ کړي او پتلون یې اغوستی لکه نارینه غوندې بازار ته راوځي. او همدا ډول بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لعنت د الله جل جلاله دې پر هغه ښځه باندې وي چې هغه د نارینه‌و سره مشابهت کوي. او بل روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوږد روایت دی، نبی علیه السلام فرمایلی دی چې زما د امت په آخر کې به نارینه وي چې دوی به د عزت پر جنانو باندې سپریږي او دومره به په عزت کې وي لکه هغه خلک چې مشتو ته ځي او په دروازو کې د دوی د عزت لپاره نور خلک انتظار کوي. د دوی ښځو به لباس اغوستی وي، منګرلیسې به وي، یعنی داسې باریک یا لنډ یا تنګ لباس به یې اغوستی وي چې هغه د لباس مقصد دی هغه به پورته سوی، بدن اجزاوې پکښې معلومیږي لکه دا پتلون یا نازکې جامې یا دا لنډ و تنګ کالي دا لنډ برچاکو والا. او د دې ښځو سرونه به د بختي اوښ د بوک په ډول وي. نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دغه ښځې به دا سرونه د سر پر مابین په یو قیدک کې ورکوي لکه د اوښ بوک داسې وي. نبی علیه السلام فرمایي وای دغه ښځې ملعونې دي، د الله لعنت ور باندې سوی دی. او پر چا باندې چې دا چا د الله عز وجل لعنت وسي پر هغه باندې بیا د جنت بوی حرام دی. حاصل و خلاصه ده چې دا نو د خوند خوښه ده په هغه سترو نعمتو کې راځي که په دې بدو عذابو کې راځي. نه مسلمان خو داسې نه کوي، خو حیوانه داسې وي چې هغه په خیر او په شر نه پوهېږي، د عذاب ځای ته د چړې ځای ته ورځغلي. هوښیاره پاکلمونه معززه عزتمنه په درداره ښځه داسې نه کوي
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.